عقبه بن عامر فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخواله وش بما دا غلاس راونی ورته ویل چې یا رسول الله بمن نجات سړی په څه باندې کامیابیږي وی مال ویل چې یا عقبه دا خپل شبه بندکا بیزه غړېګما په خپل کور کې اوسېګا بیزه وزما او چې کله دی ګناه وکړه دغه نور څه بهجاړه بیزه سړی بازار له ونوزي دا خپل شبه کنټرول کې عبد الله ابن مسعود فرمایي سخت زندان له ضرورت لري او د قشن چې انسان نه ګناه وشي دا په خپل ګناه باندې وژړي رسول الله فرمایي د سړي نجات پیدا کی نن موږ ژاړو نه په خور باندې کوو وی به نبی کریم علیه الصلاه والسلام ما سره مخامخ شمالي ویلي درې سورته تعالی نه کوم چې نه په تورات کې نازل دي او نه په انجیل او نه په زبور کې وی ما ورته ویل ولنه یا رسول الله یقول هو الله و یا اعوذ برب الفلق و یا اعوذ برب الناس او ما ویل چې یو وګوردا بیرته بالکل ستنه دی یاد ونوځي چې کله ودکیږي دا بوي وی ما په دې باندې شروع کړی دا چې کله زه ودکیدم ما چرته تر اوسه پورې زما دی یاد وتی نه دي دا بهتر عمل او یا عقبه بهتر عملونه تعالی ونکه ما ورته ولنه سله رحمی او زکوا حدیث کې راځي چې کوم سړی سره رحمی وجه کوي الله به پرېزه کې پر اخواله راولي رسول الله فرمایي چې سره رحمی پر خودلې دا وېدا او پولیس ورات باندې ولاړی اولاد جهنم لبي غرزي صحابه ورته یا رسول الله یو سړی ما خپل راځي او دغه خپل ورزم دا سره رحمی دا پیغمبر علیه السلام دا بدر سره رحمی دا منه چې یو سړی ستا کړنه راځي ته د الله د رضا لپاره ورشي دا ډېر ګران کار دی